ګرانو کتونکو د دې مووي اولنې پارت ما ایکسپلین کړو دا د دې مووي دویم پارت دی کو تاسو باندې دا ویډیو خو لګي دا ویډیو ضرور لایک کړئ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ دا داسې انټرېسټینګ ویډیوګانو د پاره د دې ویډیو نور پارتونه هم شته طرف د سپورت او د ټول کسان راشي په دې جین پسې جین د دې کور په راوځي پروفیسور وته اراده چې زمون سره واپس خدا جنې وته وی چې نه زه تاسو سره واپس نشم په دغه کې پولیسانو गाड़ी राशि او دا سایرن په دې باندې ډېر بد ولګي دا ردی د وجې د پولیسانو دا गाड़ी چې په د غځای کې پچکاو کې اوټي کې او دا په وا کې والو چې پروفیسور سپورت ته وایي چې دا رټینګ کا په دا غځای کې پسې دا بل مان کې پرو کې چې غېږي کې ډېر پارټي کې خدا چې ډېر پاورفل وي د په د باندې د په دماغو کې بل طرف ته تعلق په تختو باندې پسې اولې چې خدا جنې د خپونه د تختې لرکې او د ښکته راغزار شي ډېر بد اړو کې ټول مات شوی وي بل طرف ته بدی پسې دا بل مرګري راشي او دې ته وایي چې ته راځه زموږ سره ځکه د دې د شکتیانې بې قابو شي او دا جنې لړ لاړ شي په دې کې لړکی ورننوځي یعنی دا جنې په تقاضا کې مړ شي او دا چین ته دغه ځنه په هوا کې والوزي بل طرف ته دا ټول د انسان خوشی شي د واپس خپل لیب تراشي په دې کې دا جنې خخه کې مشر د پروفیسور ډېر زیات خپوي چې ستاسو د وجې زموږ جنې لاړه خو چیرې ته د جنې یادونه نو مټاو کړي نو هغه په نن تمره غوسه نه وه بل طرف ته پروفیسور د خپله غلطي نه مني چې دا زما د غلطۍ د وجې دا جنۍ نه ده مړه پروفیسور ته یې شانت کوي چې ته شانت شه دې د وجې دی غوسه شي او دغه پروفیسور سات پرېږدي چې زه نور ستا سره سات نشم راکول طرف ته د ایلیا چې دا کوم ګروپ وي دا راجین کور ته راشي او د دې د پلار نه تپوس کوي خو د دې پلار ورته څه حل نه وایي دا د په زړه باندې لاس کېږدي او د چین په باره کې معلومات وکړي او د دې پلار مړ کړي او دغه ځای نه د لاړ شي بل طرف ته چین یو آیلینډ ته راغلی دا ایریک آیلینډ ته راشي د ایریک چې کوم دی دا هم یو میوټنټ وي یعنې دی هم ډېر خطرناک قاتل وي دی دا چین وپېژني او دی بوځي خپل کمرې ته او په هغه کې ورسره دا چین خبرې کوي دا چین ته ووایي چې دا په خپل شکتیانو باندې څنګه کنټرول حاصل کړی دی دې جنې ته ردنه هم څه مدد میلاو نه شي بل طرف ته بهر ته میلیټري هلیکاپټر راشي هغه په دې چین پسې راغلی دا جنې ګوري دا الګ پسې بهر راوځي او د میلیټري والا ته ووایي چې چین په دې ځای کې نشته او تاسو له دې ځای نه ځئ دغه ځای کې د چین ته پاور چې وي دا بې قابو شي او دا هم بهر راوځي او د پوچ د هلیکاپټر چې وي دا یو کرېش کې تباه کړي دا بل هلیکاپټر چې دا څنګه کرېش کوي خو په دې کې د میوټنټ په دا مشر چې وي دی دغه هلیکاپټر کنټرول کوي پوچیان د هلیکاپټر ته ورخېږي او دی خپل طاقت په ذریعه دغه ځای نه لرې کوي چې دا چین دا تباه نه کوي دی د جین ته وایي چې ته له دې ځای نه ځه تا ورته وایي چې ما خو اورېدلي دي چې ته میوټنټ سیفټي کوې دی ورته وایي چې او زه خپل میوټنټ سیفټي کوم او ستا نه دغه آیلینډ نه هم لاړه شي بل طرف ته په نیوز کې ښایي چې دا میوټنټ چې کوم دی دا په خپل قابو کې ساتل غواړي ولې چې د دوی نه موږ ته ډېره خطره ده جین اصل کې پولیسان وچې وي دی پرزیډنټ د پروفیسور نمبر ژوند نه کوي بل طرف ته ایلین چې کوم وي هغو ته دا چین په یو قلم کې میلاو شي او دا چین په خپل خبرو کې راولي چین د ده په خبرو کې ډېر په اسانۍ راشي دې ته دا ووایي چې ته شکتۍ چې کومه ده عام انسانان په دې نه پوهېږي دا یو هوټل ته دا چین راولي دې ته ووایي چې تا چې کومه شکتۍ اغوستې ده دا یو عام شکتۍ نه ده دا یو داسې شکتۍ ده چې د دې په ذریعه باندې څومره دنیاګانې تباه شوي دي ته واپس هغه راوستی شي او دا یو عام شکتۍ نه ده زه غواړم چې ته دا شکتۍ مال واپس راکړې دا چین ورته هم رضا شي چې ټیک ته د زما نه دا شکتۍ واپس واخله ولې چې د دې شکتۍ د وجې زما نه ډېر خلک لرې شو دا ورته ووایي چې ټیک ته د زما دا شکتۍ مال را بل طرف ته موږ ته د ایکس مین ټیم کس وښیي چې هغه په ایریک پسې راغلی او هغه ته ووایي چې ته زما سات راکړه د جین د وژلو دپاره ولې چې هغې زما معشوقه وژل ده اصل کې د موټن چې کوم مشر وي د ده هم دغه جنۍ خوښه وي دی ردې ده چې د ده سات ورکړي چې ټیک ته موږ به د هغې نه خپل ساتي بدله اخلو دا ټول راشي په یو هلیکاپټر کې او دی خپل هیلمټ هم راواخلي ولې د دې هیلمټ په ذریعه دی هم په هوا کې معلوځي او ډېر طاقتور وي بل طرف ته پروفیسر ته د خپل ملګري دماغ پړاو کې ورته پته ولګي چې ته په جین پسې د مرګ دپاره باندې هغه په یو داسې هوټل کې ده دا ټول پسې راشي په دغه ځای کې دا یو ټوک ټلیفیتینګ کې ته چې دا کسان وکوئ خو په دې کې د هیلمټ والا انسان دغه هوټل ته دننه ورسوي دی چې هوټل ته راشي جین مخامخ ولاړه وي نه چې کومه وي دا د جین پړکاو کوي دې ته ووایي چې ما تا ته نه ویلي دا انسانان تا وژني دې د وجې دا ستا دښمنان دي او دوی ستا مرګ دپاره دلته کې راغلي او دا چین د دې په خبره راشي
او دی په دغه هیلمټ والا باندې اټیک کولو کوشش وکړ. دا هیلمټ والا بیا دې نه مخکې اټیک وکړي دا یې خپل طاقت باندې رکاو کړي او راته دا هیلمټ مات کړي او دی د دې هوټل نه بهر غذار کړي. دی چې بهر غذار شي دی بېهوشه شي. بل طرف ته پروفیسر ته یو ته ووایي چې ته ما هوټل ته دننه بوځه. جین چې وګوري چې دی ما پسې مرګ له راغلی دا په د پروفیسر باندې هم اټیک شروع کړي. دا جین چې څنګه ته له تکلیف ورکوي دی ورته وایي چې زه خو ستا دماغ نشم پړولی ته خو زما دماغ پړولی شي ته زما په دماغو کې لاړه شه چې زه دلته کې د څه دپاره راغلی یم. جین چېرې د پروفیسر دماغو ته دننه لاړه شي دا د پاخه پین هغه کیسه رایاده شي. د دې پین ته چې که ته چا غواړې د خلکو سترګې هم سوری کولی شي او که نه یو ښایسته ډرایینګ هم جوړولی شي. بل طرف ته دې ته پته ولګي چې زما پلار چې کله زه پرېښودم نو دې پروفیسر ما له سهاره راکړ وه. دا پروفیسر پرېږدي او د ایلینو ته ووایي چې ما له دا پاور نه دی پکار او ته زما نه دا پاور واخله. ایلین خو اصل کې راغلی هم دې پاور له دا په خوشحالۍ د دې جنۍ نه دا پاور په راښکودو شروع کړي. بل طرف ته پروفیسر خپل دې کسانو ته ووایي چې دا رکاو که دا به جین مړه کړي. ایلین ورته وویل چې کله دا پاور ماته میلاو شو زه به د انسانانو دا دنیا تباه کړمه. پروفیسر خپل ملګرو ته وویل چې په دا جنۍ د دې نه رکاو کړه چې دا پاور دې د ایلین وانخلي. په دې کې سکواډ راشي. سکواډ ته وویل چې په دې ایلینو اټیک وکړه. چې پې اټیک وکړي په دې ځای کې پولیسان هم راشي او هغه د دې ټولو مرۍ ته یو بیلټ واچوي. د هغه بیلټ د وجې د دوی شکتیانې چې کم وي دا بېکاره شي. دا ټول د دغه ځای نه پوځي ګاډي ته ور واچوي. دوی چې دننه راشي دننه پروفیسر هم وي سره سکواډ هم وي او دا جین هم دوی درې واړو ته هم بیلټونه واچوي او دا په یو لرګاډي کې د دغه ځای نه بوځي. بل طرف ته پروفیسر د خپل د دې ملګري نه معافي وغواړي چې زما د وجې داسې غلطي شوې ده خو که چېرې دا پاور ایلینو ته میلاو شو نو هغه به زموږ دا دنیا تباه کړي. د دې د مخکې موږ له دا جین بچ کول غواړي که نه د دنیا به ټوله تباه شي. سر خپل دا ټول ملګري پوهوي په دې ډول چې د ده دا ملګري چې کوم وي د دوی په خیال کې راشي چې دی خو صحیح خبره کوي. د دې د وجې دوی ته صحت ورکړي. بل طرف ته موږ ته یو ټرمینل وښایي چې په هغه کې دا ټرین دننه ننوځي. په دې د پاسه ایلین راشي په دې ټرین باندې یعنې تو دې پاور له راغلي. د پولیسو ته دا یو وایي چې موږ آزاد کا خو د پوجیان وایي چې نه ته په دې ایلین باندې اټیک شروع کړي. خو دوی ته پته ولګي چې د ایلین باندې زموږ ته ګولو څخه اثر نه پرېوځي. د دې د وجې د مجبورۍ نه تو دا سوپر هیرو چې کوم وي د دوی لاکونه کولاو کوي. په دغه ځای کې بیا د ایلین او د دې سوپر هیرو کماسان جنګ سټارټ شي. ته په ډېره بهادرۍ باندې د دې ایلینو مقابله کوي. بل طرف ته هغه حالت چې کوم دی په خپل شکتۍ په ذریعه باندې د ایلینان د دې ډبې نه غذاري. ولې ده ته پته را چې دوی خو مړي نه د دې د وجې د دې ډبې نه بار په هوا کې غذاري. دلته کې ته په پایټ باندې بل طرف ته پروفیسر چې کوم وي هغه ځان په هغه جنۍ پسې رسوي چې دا جنۍ که په اوښ کې رانله نو دا ایلین به دا پوره لرګاډی هم تباه کړي او زموږ دا کسان به هم تباه کړي. موږ ته د ایلین هغه مشره وښایي چې هغه د ډبې ته دننه راننوځي او د دې د مخې دا نور چې کوم دا بالکل کمزوري وي. ولې چې دې د هغه جنۍ نه شکتي اخیستې. پروفیسر دې جنۍ ته ووایي چې زه ستا نه معافي غواړم ولې چې ما ستا په دماغو کې چړخاني کړې وه. بس موږ ته او دې پوره دنیا ته ستا ډېر زیات ضرورت دی. که چېرې دا شکتي د ایلینو ته میلاو شوه نو هغه به زموږ دنیا تباه کړي. نو د ده په خبره باندې پوه شي چې دا خو زموږ یو فیملي او پریوار ده او که چېرې دې ایلینانو زموږ دا دنیا تباه کړه نو هېڅ به هم پاتې نه شي. دا پروفیسر ته وویل چې ما ته پته ده چې ما له څه کول دي. پروفیسر ورته وویل چې ته څه کوې. په دغه ځای کې دا خپل ځان راکولاو کوي او دا ډبه چې کومه وي دا ته پچکاو کوي. خپل چې کوم ملګري وي دا ټول په یو ډبه کې سیب کړي او دوی ته مخې ته شیلډ جوړ کړي چې دا ایلین دی دا څه ونه وایي. دا د ډبه یو خوشي ځای ته راولي. د دې ایلینو سره په خپله به مقابله کې شي او بل طرف ته د هلکانو د ایلین مقابله کوي. د دې په مقابله د ایلین اسم نه وي دا په هوا باندې الوزي. د ایلینو دا مشر چې کومه وي دا د دې نه شکتي اخلي. خپله هم دا شکتي په قلار ورکوي خو دا شکتي ډېره زورور وي. دا ایلینو دا مشر چې کومه وي دا دې ځان جوړوي خو چین ورته وایي چې نه دا شکتي به اوس تا ته میلاویږي. د دې شکتۍ دپاره ته زموږ دنیا ته راغلی. بل طرف ته د هلکان د دې شکتۍ د وجې دوی ته نقصان رسي. چین ته چې پته ولګي دا د ایلینو دا مشر ځان سره بره په هوا باندې اسمان ته بوځي او دې ته وایي چې دا شکتۍ دپاره تا زموږ دنیا تباه کوله. واله دا شکتي دې ماله نه ده پکار. په اسمان کې یو بلاسټ وشي. دا ټول ډېر زیات خفه شي چې دا جنۍ مړه شوه د دغه شکتۍ د وجې. دا د یو باس په شکل باندې بره وښیي. دوی دا ملګري چې کوم وي دا ډېر افسوس وکړي. دوی ته پته ولګي چې د جنۍ زموږ دپاره قرباني ورکړه او د دې دنیا دپاره دا ټول ډېر زیات غمګین وي.
خاص طرف پروفیسر ډیر زیات خفه وي او جاړي. بل طرف ته موږ د سکواډ وښیي چې هغه یو پل راوړي او د دې جین په خبرې کېږي ولې چې د دا جین سره به دا مینه کوله. بل طرف ته پروفیسر چې کوم دی هم د خپل پوسټ نه استعفا ورکوي او په خپل چې کوم یو دویم ساتي وي هغه مشر کړي. دی خپل ملګري سره په هوټل کې ناستې چې یاره بس دی زوره دی نه نور ډېر تنګ شومه. دې د وجې زه اوس په خپله زندګي تېرول غواړم. اصل کې دا دواړه د بچپن ملګري وي. خو دا پروفیسر چې کوم دی ښه وي او د ده چې دا کوم ملګری وي دی قاتل وي. دې پروفیسر ته وویل چې راځه زما سره زما په آیلینډ کې به اوسېږو.